السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیوجرسي ایالت په واینلینډ نومي سیمه کې واین لینډز نومي سیمه کې او دا بلډینګ یا دا وداني چې تاسو وینئ دا یو ګودام دی د څه شي ګودام دی دا تاسو ته ټول وایم او دا د چا دی دا د افغانستان د کونړ سره تعلق لرونکي د رشید خان او د هغه د ورونو دی او ورسره ټول چې کوم ملګري کارونه کوي هغه هم د کونړ دی د افغانستان د کونړ دی رشید خان او دا یو ګودام دی د ګودام کې یونیفارمونه دي وردی دي د پولیسو وردی دي د پوځیانو وردی دي د سکیورټي والا وردی دي د سکولونو وردی دي نه یونیفارمونه دي نو د دې ځای نه سپلای کیږي د واینلینډ نه دنه بورځو ډېر لوی ګودام دی دا تقریبا 18000 سکویر فوټه دی دنه نه دا علاقه چې دنه بورځو دنه سره کم کارکونکي دي نن خو خیر د دې اتوار ورځ د چوټي هم ده خو بس زراله معلومات یې یو ملګری نیم پکې دنه شته رشید صاحب راته وي دنه بورځو تاسو دا ګودام خیمه ورسو ویني نه نو تاسو چې دا ارسو ویني نو بیا به نور خبر او مولا صاحب بخیر السلام علیکم تاسو خو بالکل تیار تابعدار ولای محمد رحمان صاحب سلامونه بخیر ستړي مشه تاسو نو ملو کو لازم ملو کو السلام علیکم مولا صاحب څنګه له اورل ګودام د تاسو ما خو او د کوم ځای نه به شروع کو مولا صاحب او تاسو راځي دا څه پراته دي دا څه شي دا څه شي دا سکیورټي دغه دي دا جیکټ دي دا څه جیکټ دي ها جیکټ دي ها دا سکیورټي جیکټ دي صحیح دا سکیورټي لپاره چې کوم سکیورټي مطلب دلته کې چې کوم کمپنۍ دی هغه ته کمپنۍ نه دی هغه ته دا سکیورټي جیکټ دی ها اول خو زه دا داسې خو دل غواړم دا ټول د هغه سره پور دا جیکټ سره پور ټول جیکټ لین دی دا یو دغه دی دا شروع کو دا هغه سره نه به شروع کو تاسو ماته وخایئ چې دا د شپې لپاره د بکی د شپې لپاره ها دا سکیورټي د لیکل شوی دی سکیورټي ها دا سکیورټي جیکټ دي او دا تاسو چې کوم دنه مختلفو دا مطلب دا چې کمپنیانو ته مونږ دا ورکو مختلفو کمپنیانو ته او رشید صاحب شته کنه رشید صاحب راغلی ها رشید صاحب هم راغلی رشید صاحب هم د کونړ دا به هم دغه دی دا سکیورټي غټ دغه جیکټ دي ګوتې نه راځي شي ته کنه یو ته روبا ته تاسو دا وګورئ سره جیکټ دي شرټونه دي پینټونه دي جرابې دي بیجونه دي ټوپې دي نه دا ټول چې کوم نه د امریکا کې دلته کې مختلفو کمپنیو ته او ما چې رشید صاحب سره خبرې کړې د سکیورټي جیکټ ته دا چې سکیورټي والا چولی کنه دا سي ها شاته پم سکیورټي لیکل شوی دا او مخه ته صحیح او دا دلته تاسو جوړوي هم کدا مطلب د بل ملک نه بل کوم چین ناراضي چین ناراضي او بنگلاديش خره چین او د بنگلاديش نه راځي مولا صاحب وایي نو مخکې بلور شو چې اوس خپلور شو او موږ ته بنور چیزونه سمیلا صاحب دا ټوله پیکټ چې تاسو وینئ دا غسر نه دی پوره قطار کې دا وګورئ تاسو کوم ځای پوره تللی دی دا جیکټ بلټمونه دي جیسو 6 او جیسو 5 او جیسو ایچ او 2 کنه دی کې بس جیسو دا څه شي وي دا جیس ایچ او 2 دی ایچ او 2 څه مطلب تو دا د ایټم دغه دی دا دلته نمبر دی دا بیل دغه دی کنه سایزونه ښه خرابوي به نه غوړې ما لپاره چې کوم نه زه صرف غوړې خوتل غواړم دا به ته بنديږي او دا یو جیکټ په 100 دی سي اندازتن یره د دې جیکټ دا مختلف ریټونه دي دا اوس ساده دی معنی به دلته موږ سکیورټي لګاو خن بورډ په لګا په لګا ساين په لګا نه په لګا ډیک درځيانو د سره کارونه کوي او درځيان او څومره کسان کار کوي په دې ګودام کې په دې ویر هاوس کې یره دلته خو اوس ویر هاوس کې تقریبا 15 کسانو پورې موږ سره کار 15 کسانو پورې کار کوي او دې کې سره چې کم نه ډرایوران دا څه شی دا جرابې دي دا جرابې دي دا لانګ سلیپ دی دا شارټ سلیپ دی مطلب دا مطلب دا چې مطلب دا وګدي جرابې دي دا لنډې جرابې دي راشه کنه نو دا پکې مختلف قسمونه دي او ټوله پیټه چې کوم دي ګورو دې سر نه واخلې کنه دې زنه موږ راغلیو او تر هغه سره پور دا ټول د سکیورټي جیکټ پرتی دي بیا ورپسې رشید صاحب لګیا رشید السلام علیکم ستړي مشه څنګه لوال دی چټه پرز مې د زحمت درکړې بقنه غواړم ډیره بقنه غواړم څنګه لوال دی خیر طبيعت خیر لاس به ملو کو او بخیر خیر راغی څنګه چلې ته څنګه خیر نوم دې سره خبرې نه کوي موږ سره صحیح ده رشید صاحب موږ سره سمیع الله صاحب لګیا موږ ته کوم نه جیکټ خوراته خو د ګودام کې مې ګرځي نو دا توې څومره مدینه په دې کاروبار کې تاسو وکیل خان دا تقریبا دا خو زما د ورور بزنس دی دا خو موږ دلته نوې د ایس کوست کې چې نیو جرسي کې دا تقریبا موږ نوې شروع کړی دی ها یو کال هم نه پوره کېږي دا مخکې یو بل کمپنی وه ګلاسونه به جوړول دا شیشې او ګلاسونه په دې ځای کې مخکې دا ویر هاوس ټول دا وایو ها دا راغیو دا بیا زما مشر ورور دی هغه مې ته واغسته بیا پکې موږ د خپل دا کاروبار شروع کوو د یونیفارم د وردو دا او د
څومره کپنو ته سپلای کوي دلته دې ځای دې ځای تاسو څومره کپنې دي سره زنه د ایست کوست کې سکیورټي کمپنۍ تقریبا موږ ټول هغه ته سکیورټي مطلب ایست کوست نه تاسو مطلب ته په ساده ټکو کې خلکو ته مونږ وایو ایست کوست مطلب دا دی چې په دې ځای کې نیویارک شو نیوجرسي هغه طرف ته امریکا را امریکا خو ډېر غټه امریکا را ایست کوست یو دې تر ایست کوست مطلب نیویارک شو نیوجرسي شو پنسلوانیا شو میریلند شو واشنگټن شو نیوجرسي شو کینیډا شو مطلب دا دی چې په دې کې بیا دا دغه ښارونه راځي دا ټورانټو دا ښارونه پکې ټول راځي ها مطلب دا چې دې بده کې کم ایست کوست نه مطلب دا کم ریاستونه هم سټونه دلته راځي نه غي ته ټول تاسو سپلای کوي او دا تاسو لګیدلی دا خو مختلف بیجونه دي سیده مختلف پرایویټ کمپنیان دي پرایویټ کمپنی ښه شخصي پرایویټ کمپنیان دی ته موږ سپلای کوو موږ دا راکې دا سپیشل پولیس ته دا مختلف کمپنیان دي ها موږ ته اډر راکې دا غوي ته دا ورکو هغه د تاسو کوم دینو مطلب دا دغه جیکټ یونیفارم او دا ټول جیکټ پینټونه دي شرټونه دي پولو شرټونه دي مختلف قسم شرټونه دي اندازه تاسو څومره کپنو ته تاسو مطلب څومره کپنې دي سره چې هغه تاسو سپلای کوي تقریبا 1200 کمپنیان ته یو لس دولس په دې موجوده وخت کې په دې حالاتو کې دا ډیماند او سپلای او هغه چین چې په ځای ودرېدلی هغه برابرول هغه صحیح حساب سره کرونا نه بعد بیرته لږ حالات خوشوي دي کرونا نه مخ کرونا کې حالات لږ خنو او شکر الحمدلله بیرته حالات خوشوي دي اوس بیرته حالات خوشوي دي تقریبا 1200 کپنې دي ایست کوست کې مطلب دا نیویارک نیوجرسي پنسلوانیا ډیلاویر او دغه شانتي ور سره چې کوم کینیډا دې سایډونو ته چې کوم سټیټونه غي تاسو ایست کوست وته بالکل دغه ما غوښتل چې تاسو خپل هم دغه ساده ټکو کې وره کنه صحیح چې څه ډیره مننه ها او اوس غواړم چې ما وګرځي چې کم آیټم دي تاسو سره څنګه دي صحیح حساب سره دي نه او شرټونه دي کمیس لګ براته دا مختلف کمپنیان دا مختلف شرټونه دي ته وایي ها شارټ سلیپ مطلب دا لړ لستونی دي لړ لستون والا ها دا لړ لستون والا دي ها د مختلف دا په دې کې هر کلر شته هر رنگ پکې شته هر رنگ پکې شته هر میټیریل مختلف میټیریل دی پکې مختلف دغه دی پکې نو هر چا خپل خوخه ده لکه مطلب دا 100% پولیستر دی پولیستر کاټن هم خرڅو پولیستر هم خرڅو پولی کاټن هم خرڅو هر قسم مال خرڅو دلته صحیح دا چې دی دا لاین ټول مختلف دا لاین در هغه سره پورې دا شرټونه دي کمیس ټول پولو شرټ دی دا غادي شارټ سلیپ دی ها یو زبېلګ داسې کم دا وایي چې رشید صاحب وایي چې د دې قطار کې د هغه سره پورې کم چې خي اړخته لاین دی ټول دا وګوره دومره بره تللی دی که نه داسې دا ټول چې کم دی نو په دې کې د لنډو لستوڼو کمیسونه دي شرټونه دي او هغه په هر رنګ کې دي ورسره پودي او په ستور او په سپینو په دې رنګونو کې دي او بیا په دې طرف ته چې کم شرټونه پراته دي هغه هم اودي هر دا اوږدو لستوڼو والا دي تر هغه سره پورې نو دا خو داسې شو رشید صاحب د دې نه علاوه د شرټونو جیکټ خو راته چې کم دی نو سمیع الله صاحب وښودلې او محمد رحمان صاحب نوی دا کونړ نه راغلی ما د کونړ سیند کنه او ما د کونړ په سیند لاو کا دا زه بار دا یو سندره ما اورېدل کنه دا اوس چې کوم دی دا پکې مختلف قسم بیلټونه دي پټي دي ها دا تاسو دا بیلټونه دي دا صرف سکیورټي والا په یوز کوي هغه استعمالي ها دا ټول مختلف دي کې دا سنتھیټک هم دي د کې لیدر هم دي دا مختلف قسم بیلټونه دي پکې مختلف قسم سکیورټي آیټمز دي پکې کې هغه تمانچې پکې خودل کېږي دا د کې چابيانو والے دي دا چابيانو والے دي تماچو کې سونه دي کورونه دي دا چې کم دي نه هند کا دا هندز کپ چيري دا په پینټ کې شو ورکړي ها دا په پینټس کې لیکي چې هغه په اتکړې پکې چی اتکړې پکې چولې وي مختلف چې پکې مو دا کې چابيانې ځوړندې کړي چابيانې دغه تشته دي ها او غیرت مت کړم راته غچت کړې خو وینو کنه مو خو دا خبره شي دا بیلټونه دي دا هغه سره پور دا ټول هغه سره پور شي چې دا بیلټونه دي دا وته دا اتکړې دي او کولا وخینه نو خیر دمه کولا وخینه کولا کدا کړي هند کاپ چې کپ سات لاسنو ولټړي نو دا سکیورټي والا پر دا ارچ کمپنیانو لور کو چې کوم د لایسنس لري مطلب پر چانه شي خاطر ارچ نه شي خرڅول نه ها دا اوس چې کوم د صدات کړي دي دا شاته دا صرف د پولیس والن دي دا پرایویټ کمپنی دا پرایویټ کمپنی او د پولیس لپاره چې کوم دلته کې زیاتره شیزونه چې کوم دي پولیس او دغه چې کوم دي د غیر لپاره فوز لپاره دی هغه شیزونه استعمالي چې کوم په امریکا کې جوړ شي وي یعنی پولیس ګاډي چې کوم استعمالي هغه په امریکا کې جوړ شي وي ګاډي وي نو هغه لپاره بیا تاسو چې کوم تاسو لکه ځینې شیزونه تاسو وایي چې د نور ملکونو ناراضي
او هغه سیده چې هغه امریکن دغه کمپنیانو موږ اخلو دلته امریکن کمپنی امریکن کمپنیانو نه اخلو هغه سپیشل یونیفارم دی ها دا خو پټ شوی دا چې کوم دنه مختلف الی شوی اتکړې شوی د تماچو د پودایو سبل څه دا دی پولیټری دی دا دا څه شي سم الله سره بس سکیورټي لپاره دا کیږي دا څه شي پولیس شي خدام شرطونه سکیورټي والا چې کوم کمیسونه دي هغه چی او دا شارټ سلیپ دی دا به سکیورټي دی دا ساده دی د سکیورټي دی دا ساده دی دغه سکیورټي والا سي او څومره مودینه سم الله صاحب سره کار کوي سم الله صاحب تاسو کار کوي سره کنه او بس دا چې جوړ شوی دی بس د دې کې ډیر سره راکال وشو صحیح او تاسو څومره مودینه په دې کاروبار کې رشید صاحب تقریبا 15 کال وشو 15 کال مو شو 15 کال به ها او دا مختلف تاسو چې دا د باندې سکیورټي لیکل شوی دا په دې باندې مطلب دا شرطونه په دې باندې دغه سایت ته چې کوم نه سکیورټي لیکل شوی دا او په دې باندې چې کوم نه سکیورټي نه لیکل شوی او دا دوه سکیورټي کپنه شرطونه دي دغه شانته نو سم الله صاحب راځي نور بدل سلور شو رشید او تاسو وایي چې کله اندازې کولو شوی تاسو دلته کې کار کوي دي سره بس دا بیل مختلف بیچونه دي دا بیجونه تاسو دا د مختلفو کمپنیانو دغه دي دا د مختلفو کمپنیانو بیجونه دي ها اوس دا وګوره دا بیل دی دا بیل بیج دی او دا سکیورټي والا بیجونه کوم چې کپنو لګول وي سي او دا د کوم ځای دا نور ملکونه ناراضي او دا دغه ناراضي دام د چیرې دغه نه دا په دا مختلف دا دغه ټول دا رقم پکې دی صحیح ها او بیا ورپسې چې کم دی نو داسې دا پینټونو اوس د پینټونو سیکشن شروع شو د پتلونونو سیکشن شروع شو او دا ټول د سکیورټي لپاره ټول د سکیورټي لپاره دا تاسو اوس ماته سو خو دلته سپورټ دا د پرایویټ کمپنو د لپاره چې کوم پرایویټ سکیورټي کمپنی پرایویټ پولیس کمپنی دي هغه د لپاره دي او بیا دی خو چې کم دا بیجونه شو دا پینټونو شو مختلف او بیا ورپسې داسې برا شو دی خو چې کم نه وکړه دا خو برابر چې کم نه ریکونه دي او دا تاسو سره په کرایه باندې کدا چې کم نه دغه باندې داسې وتا خو د دې خپل دغه دی د اغست دی خدای اغست دی صحیح خدای د دې کرایه مطلب دا چې دا زید دوی خپل دی او دا دغه راځي کنه دا جیکټ دی سکیورټي دغه دی دا لکه دې ته دا دغه کولاوي کوم نه مې کولاوي خدام د سکیورټي جیکټ دی دا ټول جیکټ دی بیا ورپسې دا شرټونه دي داسې کو ګورو دا لانګ سلیپ شیټونه دي دا فل سلیو یا چې لستون والا شرټونه والا دی دا لستون هغه بیلستونو او دا لستونو والا مختلف تر هغه سره پورې سمي الله صاحب دی وی چې دا رسیدلې تقریبا 18000 سکوير فیټ دا زیاده رشید صاحب وی او دا تقریبا ټوټل علاقہ چې کم نه شپږ مختلف دغه دي شنو دا به لګيږي دا دلته به موږ لګوو یا سکیورټي دغه وغواړي پولیس دغه دا پولیس والا ها پولیس والا دا چې کم نه مختلف دا چې کم نه دا شeriف دا واغی په یونیفارم باندې لګي دا ښه شeriف او سکیورټي ګارد او دا ټول مطلب دا دی چې ها دا مختلف دا بیجونه دي مختلف سکیورټي والا صحیح سم ده او تاسو وایي تاسو درځيانم کار کوي ټیلرز سره کار کوي هغه دغه زینو کې ها دا د سکیورټي دا ټوپې دي دا خدا مختلف اوس دا هغه سره پور دا ټول ټوپې دي نه دې کې دغه جیکټ هم شته دي مختلف دغه مشته دي ټوپې دا ځینې دغه ګولډ رنگ دي ځینې دغه دی وایټ رنگ دی کنه ها دا نو به دا مختلف دغه دي نو به ځینې دی کې دا دغه مختلف سایزونه رنگونه په مختلف دي ها پولیس هم پکې شته شeriف هم پکې شته تاسو وایي دا وګوره پکې شeriف والا دا دا ساده دي پکې دا سکیورټي دي صحیح ګرمه او دغه شانته شپې والا او به دام دغه دي جرابي دي دا جرابي دي ښه صحیح او دا دغه والا جیکټ یا سکیورټي والا نه سکیورټي والا جیکټ ته خدای غزر د شپې چې چولې چې شپې رڼا کوي او دا رڼا والا دي او وست بالکل ښه صحیح شو ٹھیک شو تر هغه سره پورې دغه جیکټ او دا ټوپ دا هغه جیکټ هغه دغه چې فکر دي سکیورټي والا دغه نه دي ها لکه تماچې او دار یو شی ځای پکې وي هغه شانته صحیح دا جیکټ دي صحیح نو بس رشید صاحب کونړ کې خو ټول خلک ګوري وځي چې وتی مال جیکټ رولېګا څوک باندې چې ما جرابه رولېګا څوک وي ټوپه رولې هغه شاته چول دا بیگونه دي خبستی غونته چي دي بالکل دا بستی دي او دغه شانته دا خو دغه شانته سیکشن شټول دغه حساب لکه سکیورټي کمپنو ته پولیس ته شریف ته د سمره چې سپلای کیږي هغه د دې مطلب په دې نږدې ریاستونو کې هغه د ګودام نه کیږي دلته نه کیږي دا دغه مختلف دا څه شي نه دي دا غپټي دي ښه
صحیح دا ټایان دي ټایان دي ښه سوري دا ټایان دي ټایز دي چې کوم ټایز دي دا دلته دا داسې قسمه ټایز دي ښه دا وګورئ او دا بیلټس دي پاسه شولډرز د پاسه چې راشي نو او دا مختلف ټایز دي او بیا پسې خوا چې کوم دی نور او قسم بس دا بیا جیکټ شروع شو. ټول هغه شیزونه دي کوم چې د پولیسو د سکیورټي کپنو او د هغې یونیفارم وي هغه لګي او راته خپله مشینري راته وښایدن نه چې کوم دی تاسو چې کوم کار کوئ پکې دا ښه دا دلته کې سلایي کېږي دلته کې چې کوم دی نو دا د پرنټینګ مشینان دي ښه پرنټینګ مشینان دي او څومره درزیان د سره کار کوي رشید صاحب مو څه درجان یو دوه دي او نور زیات لاس انجلس کې مطلب داسې یو سیټ اپ تاسو په لاس انجلس کې هم دی مین سیټ اپ آل ښه مین غټ کاروبار چې کوم دی د هغه ځای نه کېږي دا ستاسو دویم افیس دی دویم مکمل دغه نه دی مکمل سیټ نه دی لکه اوس اوس پکې دا کار دلته سکیورټي چې سره کوم دغه هغه لګیږي بس ساده لګي دغه بیا قسم په دې باندې ښه تاسو پرنټینګ کوئ دا شیزونه ښه دا ماشین چې کوم دی نو په دې باندې تاسو پرنټینګ مطلب دا دی چې تاسو پې شرټونه چې کوم دی نو په هغې باندې چې کله دا دغه لګوئ دا بیجونه لګوئ کمپنیانې هر چا خپل لوګو جوړوي ها. هر سړی خپل لوګو جوړوي هر سړی خپل څه شي چې غواړي هغه شان موږ به پرنټ کوو په شاته مخې ته په چس باندې په شاته باندې ها مثال په توګه زه یو کمپني جوړه کوم چې د هغې نوم وي وکیل خان وکیل خان او هغه وکیل خان نوم تاسو په هغې باندې هغه لوګو په شرټونو بیا هغه په دې ځای باندې په دې ځایونو کې په دې باندې لګي نو په یو کمیس ډیزاینر لوګو جوړوي نو درې قسمه لوګو جوړه کی ها. مو یو تا د ایمیل کو کمپنی ته ایمیل کو کوم لوګو چې خوښه شي په هغه ته به درته موږ پرنټ دا دغه درې دا ټول ماشین دا یو ماشین هغه ماشین دا دی لپاره دا څه شی دی پکې دا پکې دننه څه پروت دا دی کې دا ډرایر دې کې وشي دې کې بچيږي دې کې پخېږي وچيږي پخېږي خجامي مطلب دا دی چې تاسو په دې ځای کې ورواچوئ څنګه ورواچي هلته چې وځي هلته چې وځي هغه نو به وچي هغه بیا وشي مطلب بیا چې بیا دغه بیا نه لري کېږي. بیا ترې لرې کېږي نه صحیح دا خو رنګ دی کنه رنګ خو سمدستي اوړي کنه دا چې وچ نشي اوړي آوا. دلته چې ورننه باسي بس هلته چې وځي بس بیا وچي خو په دې ځای باندې تاسو ورننه باسئ شرټ او هغې باندې چې کوم رنګ لګېدلی وي کوم او کمپیوټر نو بیا چې دې طرف ته راوځي نو هغه تیار شوي وي وچ شوي وي ډرای کوي یې او بیا دې ځای نه په پیټو کې په کاټنونو کې بندېږي او بیا چې کوم دی نو ټرک ته او شیزونو ته ورخېجي کېږي دغه دا اوس تیار شوي دا چېرته روان دی سامان او څو ورځې دا ګودام کولوي تاسو دا ګوره ایکسټرا لارج سمال میډیم 2XL که نه دا سایزونه دي پکې مختلف او دا چې کوم دی نو څه شي دي کاټن بلوم څه شي دا څه شي دی په دې کې هوډیانې دي هوډیانې ښه هغه ټوپیان دي هغه جیکټ دي کوم سره چې شاته ټوپۍ هم لګېدلي وي هغه ټوپۍ والا جیکټ دي که نه نو او دغه شانتې ټول کار روان دی ښه ورپسې اوس به داسې وځو او داسې به لوړ شو او محمد رحمان صاحب تاسو سره موده شوی کونړ نه راغلي یې ډېره څه موږ امریکا ته تقریبا دا مومه میاشته چې راغلي تا ته خو به کونړ ډېر یادېږي او ډېر را یادېږي رشید خان دې خوشحاله ساتي رشید خان خو ما ډېر صفت اورېدلی رشید خان خو د خپلو پښتنو د افغانانو ډېر زیات خیال ساتي او کوشش کوي چې په روزګار هم کړي ځان سره نو څنګه رشید خان یوازې نه چې دلته زمونږ خدمت کوي یا زمونږ قدر عزت کوي د دیو بلو نور ورونه د دیو خاندان فامیل ټول چې کومه ده ډېر عزتمن خلک دي زمونږ ډېر خدمتونه کوي موږ اوس د دیو خدمتونه کوو انشاءالله مشکل نشته موږ ډېر ښه نازئ ډېر خدمتونه راله وکړه 3 میاشتې کېږي چې د دې سره په څنګ کې اوسېږم نو بس ټول د موټر د ترانسپورټ ټول سیستم چې دی د خان صاحب په لاس کې دی دا لاله کوي صحیح رشید خان بس منو یې او دا خبره چې دغه شانتې روزګار هم په امریکا کې د پښتنو د افغانانو لپاره روزګار هم برابر کړی په خپله کاروبار هم کوي او سمیع الله صاحب داسې دی اوس دلته کې دا امبارډري ده دا د امبارډري ماشین دی دا لیفټونه څنګه دا ما خو بټن ښه دا امبارډري ده دا لکه داسې دغه سکیورټي دغه ټوپۍ باندې جوړېږي دا ښه دا تاسو دلته کې لګوئ دا چې دا پې لګېږي دا دې ماشینانو باندې چې کوم لیکل کېږي لکه دا لیکل کېږي دا لوګوګانې دي ښه دا په دې جوړي دا په دې ماشین باندې جوړېږي دغه شان لکه څنګه چې په دغه باندې کار کېږي مطلب دا دی چې په کپړه باندې کار وشي او لیکل پې وشي کلو کې به چې زنانه په لاس وکړو خو تاسو یې په ماشین کوئ ډېر ښه صحیح د دې ځای نه دا تیارېږي او د دې سپیشل کسان وي خاص کسان وي چې پې کار کوي تاسو په خپله دا هر څوک نشي چلولی ښه دې لپاره چې کوم او کمپیوټرایز دی ټول سیستم کمپیوټرایز دی بس دلته په کمپیوټر کې تاسو ولیکئ هغه هلته کې چې کوم او بس هغه دا دغه کې هغه شی بندېږي دی کې هغه شیټونو باندې چې راځي دی کې دغه کېږي او ټوپۍ باندې چې دی دغه کېږي هغه بیا دی کې بندېږي ښه بیا دی کې ټوپۍ بنده کړي بس دی کې ورکوي د دې ټوپو خپل دغه دی ښه بس بیا چې څو ټوپۍ ورکړلې ما غزینه یو دغه ټولې کوي
صحیح دا چې څومره دغه د ماشین نو دا دغه دی کلر رنگ دغه رنگونه دي دغه ګونټونه دي دغه کنه مانجی دي یا تارونه دي او دغه شانته دا وګوره او اډرونه ډیر راځي سمي الله صاحب دا پتا سو چې لس پنځل لس کسان دا پوره کول او پدې موجوده بس دا ایمازان اډرونه کې ډیر دي امازان اډرس ډیر دي هغه به من خپل هغه معنی هغه یو دغه لګو خپل دغه په لګو شیپینګ لیبل یو مثال نور بارکوډ من په خپل بارکوډ دلته لګو نو هغه لک شانته دغه لګ زیتی هغه معنی لګ دغه بیا تاسو د ګودام سره خواشاته ځای چې وغي ګودام شاته هغه شاته هغه ځای ها او کوم ها او محمد رحمان صاحب خوشاله زموږ وستان ته پوزه کوم چې امریکا ته نه راغلی نو زه باکسر چې کوم ما به جړل ډیر زیات زه خو خیر وړو کې ما هغه وخت کې مور برات رایا دی دا مې تا ته کلی وطن یادېږي کنه بچیان دې مراوستي کنه یوازې راغلی د بچیانو سره راغلی بچیان د سدل ته په دې علاقه کې پاتې کیږي او هم دلته بس بیا دې بیا خو دې مزید چې بچیان دې راوستي او خورا خوري خو زموږ مور چاته پاتې شي او که څنګه زمي الله صاحب تاسو فیمل یره زما خیالته ده ها افغانستان کې حالت افغانستان کې صحیح خاصه نو بس دغه او څومره موده شو د سمي الله صاحب امریکا کې امریکا کې 2 کال کېږي ها 2 کال یو کېږي کال مې ټکساس کې و ټکساس کې ټکساس کې کومه د ډیره کمیونټي ډیره ټولنه او صحیح او د دې نه پیکینګ کېږي ډبي چې پراتی ټول دې تاسو پیکینګ کوي او دا زموږ خپل بکسونه دي په هغه کې اچو ها. د زنه دا شیپینګ ایریا دا د زنه بکسونه ها. دا دغه راځي انوایس هغه ته کمپیوټر باندې اډر دی کنه ها ټلیفون نمبر خو به نشته بده کې کنه نه ټلیفون نمبر باندې پیګو تا کې ځکه چې وته شپې خلک ټلیفون نه کوي ابل از میونه والا سر ویډیو کړو هغه ونه والا شپې 3 بجې ټلیفون راځي سو کوتي چیټ می سو کوته په دې ویډیو کې ځکه وایم چې خدای ته وګوره خلک متنګ ټلیفون نمبر پکې نشته دی رشید خان قسم دی بس حیران بشي قسم دی چې مونږ سکو دا خلک سکي دنیا چرته لړ مونږ کم ځای کیږي کنه نو ښه به راشي دلته دا پولینګ والا راځي نو به دلته زبندوم ښه دا نوم راته خو دې خپل نوم راته خو دې کې خو نمبر خو نه لیکل کنه دا نوم دې د خپل دوی دا نوم دې اورګه دې لګدا کما یونیفارم ان اکسسوریز ویر هاوس ښه ګودام نو دې د دې سړی به مکمل هغه اډرس دلته نه دی دلته دا لیبل راوځي بس بیا دا سړی په اډرس باندې مونږه بس بیا دا ټاپک کوو دغه کسان پی اس والا راځي به هغه وړي ښه پی اس راځي او تاسو ته سامان راځي خو په ټریلو کنټینر کې راځي کنټینر کې راځي کنټینر کې راځي ښه صحیح او نور داسې دې کار څه تړل شي تاسو راځي داسې بول شو ها داسې بلور شو ښه ډېر لوی زم نیولې او رشید صاحب دام چې کم دی لیس کړی تاسو خو دې ماته وویل چې د اغست دی تاسو مطلب په بیا اغست دی دا ځای سکیورټي لیټونه دا دغه کی کنه هغه گاډو باندې نه لګيږي ها دا گاډو باندې چې کوم لیټون لګيږي هغه د پاسه چې پی لګيږي دا خو زه په خپل گاډي ولګوم یو غف لګوم راځي زازه ټوک معلوم چې وکیل خان را روان دی او وکیل خان را روان دی او دا خو د سرنور غټه ډېر غټه علاقه ده ها بس دلته موږ دا دغه دی نه یو من خاص سمي الله صاحب درځم خو اول دا علاقه تاسو سره دا سره بل علاقه ده ها دا اوس دې راته دا وای رشید سمي الله دغه کمپنی بارکوډ دي خبر کوډ دا راځي دا یو مزان د پاره دا ډر تیار شي به موږ دا هر یو شټ باندې بیل یو بارکوډ لګاو ها به ته بندو ها نو بس به دا ګران کاروم دي تقریبا 100 غنټې 107 دا ځای کولو یې تقریبا تاسو کار درځه ته غنټې کار کوي ښه نو پاته غنټې کې مطلب دا چې او ټول ملګری چې سرکار کې مغیه ته غنټې کار کوي ها او صحیح ښه تاسو دا خو نه موږ خپل بکسونه دي دا د چاینیز بکسونه دا زموږ خپل جوړو دي تاسو دا چې کله تاسو تیار کې سامان نه دی کې او دا چې کله د بار ملک نه د نور ملکونو راشي د کوم ملکونو نه د سامان نه راځي چین او د چین نه علاوه بنگلاديش انډیا نه راځي ها پاکستان نه راځي صحیح پاکستان ډېر کم پاکستان نو لیکم راځي او دلیل دا غواړي چې نه ما صحیح نه راځي خمال نه دا خبرو کې صحیح نه ها معیار صحیح نه ګور دی چې د بنگلاديش نه سامان راځي د چین نه راځي د انډیا نه راځي او دغه شانتي ورسره چې کوم دی مکسیکو نه راځي د پاکستان نه چې کوم دی لږ ډېر راځي خو پاکستان نه چې کوم مال راځي نو هغه شانتي نه وي لکه څنګه چې پکار وي دا خبره د کیلو هغه کار کې د پاسه په سمې کیلې یا سمې مالټي خیلان د پیټه کې چې کوم دی نو ټول هغه امرود څخه یا کیله څخه هغه کیسه وکړي د شټ باندې د خپل بارکوډ ولګاو دا مخکنه خو د بل یو کنه ها دا تاسو پکې کوډ دا چې سکین شي دی قیمت پکې راشي د سایز پکې راشي دا د کې د شرټ معلومات دي ټوله ډیټا د پاغې کې څنګه او تاسو کې سره راغسي دا سره صحیح ده سامان راځه نو کله چې دا پیټه راشي دا سامان راشي او تاسو رشید صاحب تاسو چې تاسو په یو ملک فیکټری لګولې ده د شرټونو د کمیسونو د جوړول لپاره داسې بنگلاديش کې تاسو درځيان دي چې هغه ښه تاسو هغه سامان نه جوړي
ته رالیږي او دغه مطلب دا دی چې تاسو دا کوشش په نورو ملکونو کې هم کړی چې داسې نورو ځایونو کې هم تاسو دغه وشي مطلب د بزنس کوشش کوئ پاکستان کې هم کوشش کوي خو هغه شانتي سمې اعلان نه دی خوړلی ځکه چې کوم خلکو سره دا اوس کمیسونه دا تیار شوي دي چې د پیټو کې دننه چې کوم پراته دي او دلته کې رشید صاحب په نیوجرسي کې خو ویل کېږي چې ځمکه یا د نور ځایونو چې کوم دی دا علاقه خو بیا هم ګرانه ده خو دغه دا دی چې کور ته واخلې کور چې کوم دی په بل ځای کې په 15 لکه ډالر دلته په 2 لکه واخلې خو دلته بیا ټیکسونه ډېر زیات دي ټیکس ډېر زیات دی نو د دې شپږې کړه کم چې تک نږدې جوړېږي سلیریش جریبه ځمکه ده سلوریش جریبه مطلب دا دی چې سلیریش جریبه په یو جریب کې 4 کاناله وي نو د ډېر ټیکسونه د هر څه برابرول د هر څه ځان ساتي خوشحاله یې پکې که نه دا ماره پلار خبر وي بچي د کلي نه پیسې مه راغواړه نور چې څه کې کوه دا تیار شوي دا اوس لاس انجلس ته روان دي او دا تاسو په دغه کې کنټینر کې لګي کنه بایر لګي څنګه ټریلر کې بزیدا او ټریلا کې زی کنټینر کې به واچي ټریلا کې بزیدا او دا چیزونه دا لال ته روان دي لاس انجلس ته صحیح او دغه شانتي او دا ټول سامانونه چې کوم دي دا هم هغه کم چې هغه تر تاسو خو دغه تیار شوي او دلته چې کوم دي کله د نورو ملکونو سامانونه راشي او دا سره لیفت دی کنه او دا لیفت دی ها سامانونه په بار لاندې کوي خاصي او دا صحیح ویلا صاحب را کوشش ډېر بار رانه لاړی او کنه دا پورته هم رانه رانه کې خدای مکان کنه صحیح هغه تاسو رشید صاحب تاسو خبره کوله هغه سپینو پیټو په اړه باندې چې دغه د تاسو چې د هند نه راغلي دي دا د انډیا نه راغلي دي خدا د چمړې پټې دي بیلټونه دي کوم چې ملا ته تړي پینټ کې ورکوي او هغه او دا ټول ګوره دا چې کوم نه تاسو ګوره دلته کې نن مې رشید صاحب باندې اتوار پر ورځ باندې ګودام کولو کړی دلته نږدې ورسره پاتې کېږي مې ما ته خپل ګودام ښیي ټول به راته ښیي او سمیع الله صاحب مې مجلس راغوښتلی محمد رحمان صاحب او هغه هم راسره راغلی دی او رشید صاحب مې هم سره ماشومه راکړولی دلته کې دلته مې راغوښتي دي دا وګوره چې تاسو د دې ویر هاوس وینئ او دا تاسو ته زه په د هرې ویډیو په شا یو مقصد وي صرف دا ښودل نه دي چې رشید صاحب دومره غټ کاروبار دی یعنی رشید صاحب دومره غټ کاروبار کولی شي نو ما ته یې ولې نشو کولی مقصد دغه دی که نه ګوره تاسو ته چې کوم دی نو دا رشید صاحب د رول ماډل په توګه باندې ښودلي د هرې ویډیو خپل دا ګوره دومره لوی ګودام دی چې رشید صاحب مونږ هغه رشید صاحب ولاړ دی خو مونږ یې نه وینو او سره چې کوم دی رشید صاحب و چې د دې په لاس انجلس کې د دې نه غټ کاروبار چې کوم دی نو هغه هلته کې دی دا ګودام دی ورسره چې کوم دی نو دې ځای کې لوی سټوریج دی دا تقریبا دا ځای چې کوم دی نو کوم وخت کې په سیل باندې لګېدلی دا په 3.5 میلیون ډالر باندې صرف د دې را پراپرټي ده وداني ده خو رشید صاحب وایي چې د مشر رور چې کوم دی نو هغه د ټول کاروبار انچارج دی او دوی ولا دلته چلی مشر رور په لاس انجلس کې وي دې دا بزنس دی چلی دا تقریبا د آبادی صرف دی چې کوم دی نو په 2.5 میلیون ډالر باندې اغسته ده او الله غي اغسته چې په نقدو باندې اغستنو الله غي ولا داسې په ارزانه ور کړی ده خا بیا ور سره چې کوم دی نو سی وته دا ټول ګودام دی سمیع الله صاحب د دې کاروبار سره تړل داسې کوم خبره چې تاسو کول غواړئ بس هم د دې سره بیا موږ اجازه بم واخلو رشید صاحب نوم ورشو رشید صاحب نوم اجازه واخلو تاسو نو نور به موږ څه یو دغه ته په خپل سترګو څه ولید نو بس او دلته موږ بس ډېر کسان د دې سره کار کوي نو ډېر کسان په کار باندې دي روزګار باندې تاسو سره په روزګار باندې او دا اوس او څنګه په روزګار چې کوم کسان تاسو سره کار کوي نو هغوی ته پیسې تنخواه هغه حساب سره میلاوي ګزاره به کوي په خپل ټایم میلاویږي په خپل ټایم باندې میلاویږي ښه او مطلب یو سړی پکې فیمل ساتلی شي دغه شانتي کاروبار کې دلته چا سره انشاءالله ولې ساتي ښه صحیح تاسو ورسره یو بل کار هم اوس شي کولی دلته چې د هغې نه علاوه چې پولیس لاړ شي بل کار هم اوس شي کولی لکه 8 غنټې دلته کار د 15 ورځې منډے ټو فرایډے داسې خو افسران کار کوي داسې خو دلته په امریکا کې افسران لکه مطلب چې سرکاري نوکران 9 to 5 کار کوي نه واخلي 15 بجو پورې نه د ساره د نه واخلي 15 بجو پورې کارو کې بیا د هغې نه پس چې کم نه 8 غنټې بیا اوس خلک نور روزګارونه هم کوي مخامخ مې دا ټوپۍ ولیده دا هغه شی دغه والا هلمټ والا ټوپۍ درته لګو دا دلته دا کله دا هغه کاریګر هغه والا سرکوي فکر دی ښه چې سپرافري نه وځي دا ستاسو ټوپۍ دي مطلب تاسو چې او دا تاسو سپلای کوئ داسې ټوپۍ هم سپلای کوئ خلکو ته که نه مطلب نه دا نه دي ښه دا نه دي تاسو خپله ده ما دلته اچولو والا صحیح ده سمه ده او دغه شانتې نو ډېر لوی ګودام دی او دغه شانتې دغلته بوټان دي بوټان راته وښایي که نه بوټان راته وښایي که نه چې پوجیانو والا بوټان هم ووینو پولیس والا بوټان ووینو ښه فوج والا دي ښه پوجیانو بوټان راته وښایي دا به دغه شي
او کنه محترم صاحب تا کوم بوټا ته پوجان والا چوری که څنګه چلے نه صرف ما دغه دي ښه جوګرز دي ښه صحیح ده دا بوټان دي اوس دا ټول سیکشن د بوټانو دی ښه دی صاحب ته وګوره دا استاد څه شي بوټان دي دا خو دا سیم نمبر پر دا سم کیشته بوټ ته بس کیشته دا د دې ځای خو داسې مختلف خلک دي دا خو دا سیم نمبر سایز دی دا تورین ته نه دي لیدلي دا تور پوسټ چې کم دی خدا بوټ ته کم دی او دا د پوج د پاره د سکیورټي دا سکیورټي لپاره سکیورټي لپاره هغه لپاره هغه خلک بوټان دي هغه دغلته دي هغه راته موخه ښه دا د سکیورټي کمپنی سکیورټي د دې نمبر 14 نمبر بوټان دي خدای مې کې تواړه سوچ کې 14 نمبر په یو لسم کنه موږ دا یو سم چې کم دی 15 نمبر خو ما شومانو دا مختلف دا بوټان هم راځي دا هم دغه ښه دا بوټان هم دی پکې صحیح او دا بوټان د چین نه راځي بوټان د چین نه راځي او کنه ښه دا پکې ټول او سایزونه ډېر غټ غټ دي لسنیمو او یو دا هغه دا بوټان دغه دي ښه دا بوټ چې کم دی د دې کې هغه غټ دغه هم شته دي دا دا ښه بوټان وي دغه دا ښه بوټان دي ښه صحیح دا سویم نمبر دا لسنیم نمبر ښه دا لسنیم نمبر د شپږ نه نیولې د 14 پورې دي کې 14 پورې صحیح ښه او کنه مونږ خو ځکه پوښ کې نه غوښتي ستا خپه وړه ده شپږم نه پوښ د پوښ کې وانه غوښ دا 14 دا کوم بوټان دي دا دغه دي خدای او دا یو رنگ کې راځي دا لغړ کې جورابین پکې پرتی دي او دام د چین ناراضي دام د چین ناراضي ښه دام د چین ناراضي او د پولیسو کوم بوټان دي او د پولیسو دي کې وسته څه نه دی راغلی ښه صحیح ده صحیح ځان لسی او دا ټول دغه طرف ته دا بوټان دي داسې دا بوټان دي یو خو ها نو بس دا ټول ویر هاوس ته هم د دې سره به مونږ اجازه اخلو رشید صاحب ته مننه کوو ور به شوغي ته مننه کو سمیلا صاحب تاسو هم ډیره مننه بس تاسو هم ډیره مننه چې وخت مونږ لرا کو دلته را نه مننه ثانک یو تاسو روزه کې مې تکلیف درکو ډیره مننه کوم تاسو هم یو مننه وکیل خان صاحب مننه کور دی ودان نه بس خو یو بل مولي ډیره مننه او کونړ کې چې سلام ویل غواړي بس کونړ او ننګرهار کې ټولو افغانانو اول ټول افغانان ته بیا خاص کر په کونړ او په ننګرهار کې زما چې ما یې ټولو ته سلامونه او نیک هیلې ټولو ته سلامونه طرفه ټولو ته د روزې میاشته چې په افغانستان کې امن او سوکالي او آرامي او د ټولو خلکو د خوشحالۍ سبب وګرځي د خوشحالۍ سبب وګرځي الله دې وکړي چې په سیمه کې په وطن کې او خصوصا په افغانستان کې بیا چې کم دین په ټول افغانستان کې امن وي خوشحالي وي دا سمي الله صاحب دعا ته کې ګوره مسافر دعا قبليږي نو بس اوس واکه راځي شپې بدلېدو والدي تاسو رشید خان مونږ ټول ویر هاوس وکړو او زه ډیره مننه کوم تاسو او تاسو ډیر مشکور یم چې مونږ ته وخت راکړ را سره ملو شو او دلته خو سړی ډیر زیات مصروف وي په امریکا کې بیا چټي راځ خو په کارونو کې تیرول غواړي دغه باوجود تاسو رااله ویر هاوس هم کولو کو بجلی هم لګولې مونږ ته خپل ویر هاوس او بس ویش یو ال د بیسټ په فیوچر کې هم چې نور تاسو کاروبار ودو مومي تاسو ډیر مننه نو وکیل خان الله دې خوشاله او باد لره ډیر مننه او خوشاله شو عمر دې رااله او ډیره زیات مننه تاسو دا رشید خان چې کوم دی ویر هاوس انچارج دی مشر دی او دی چې کوم دی د رور کاروبار دی او دی سره هم دلته دې نه چلوي نو زه ډیره مننه کوم چې سره ملاقات وشو دلته تاسو خپل ګودام خو د هرې ویډیو یو مقصد وي کوم چې تاسو د پاره جوړوم یوازې دا خودل نو چې رشید خان دومره غټ کاروبار دی په امریکا کې او لګیا دی رشید خان ورسره چې کوم دی کزان د پاره چې کوم دی کاروبار چلی نو ورسره چې کوم دی کم ملازمین یا کم کسان ځان سره ساتلی کار د پاره هغه هم پښتانه ساتلی چې دغه ته هم فائدہ رسید د نورو کارونو سره خو ورسره چې کوم دی نو تاسو ته مطلب دا هم خودلو چې رشید خان دومره په لوی سطح په امریکا کې کاروبار کوي وی چې خپل ټولنې ته خپل خلکو ته او دغه شانتي دلته په امریکا کې هم خلکو ته فائدہ ورسي او په وطن کې هم ورته فائدہ ورسي نو تاسو رشید خان سره ملو شو دغه کارکونکو سره هم ملو شو او دغه شانتي دغه په ګودام کې وګرځیدي نو هم د دې سره وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چیرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله پامان